د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یو وار بیا ستاسو په خدمت کې د تاریخي لړۍ سره حاضر شوی یم او نن موږ د غزنویانو د دورې مختصر ذکر کوو چې وروستو د غوریانو دوره واضح شي. هندوستان کې د پښتنو د حکومت د ابتدایي دور په حق لمن د غوریانو د سلطنت په باره کې یو ویډیو خپره کړې وه، خو دلته د محمود غزنوي ذکر هم د اهمیت نه خالی نه دی. وجه یې دا ده چې غوریانو د غزنویانو نه حکومت اخیستی و او غزنویان هغه ډومبني قبلیز خلک و چې په دغه نورخاته لوري یې باقاعده حملې کړې وې او مضبوط حکومت یې جوړ کړی و. په دې وجه موږ غواړو چې د محمود غزنوي په حواله هم یوه مختصره تاریخي ټوټه تاسو سره شریکه کړو. محمود غزنوي د سبکتګین زوی و چې په کال 991 عیسوي کال کې په زابل کې پیدا شوی و. د سبکتګین په هکله د تاریخ کتابونه لیکي چې دی یو ترک غلام و چې په کال 992 کې د غزني سلطنت بنیاد ایښی و. دغه وخت په ټوله خطه کې د سامانیانو د باچایۍ زور او د غزني سلطنت د سامانیانو ماتحت و. د سبکتګین د مرګ نه پس محمود د پلار ځای ونیو او خپل حکومت یې د شمال مغربي ایران نه واخله د بر صغیر او د ماورای نهر کې د خوارزم او مکران پورې پراخه کړ. په دغه وختونو کې به دا ټوله منطقه د خراسان په نوم یادېده. که تاسو فکر کړي نو د عربو د موجوده ملکونه چې کله ځان له ملکونه نه وو د تقسیم نه آګاهو د دې حیثیت نو دې ټولې خطې ته به د حجاز نوم اخیسته چې پکې به د هرې علاقې خپل حیثیت موجود و. د خراسان په دغه مجموعه کې هم د افغانستان د بیلابیلو سیمو خپل قبایلي حیثیت قائم و چې خپل سرداران یې لرل او د پښتونولۍ د قانون په مزي سره تړلې ټول پښتون یو قام و. محمود غزنوي د 999 نه واخله د 1013 پورې حکومت کړو چې دارالخلافه غزنی و. د محمود د مشر ورور نوم اسماعیل و چې د پلار د مرګ نه پس د حکومت واکدار شو، خو په ضد یې محمود بغاوت وکړ او اقتدار یې خپله قبضه کې واخیسته. د واک نه پس بلخ او کندهار د خپل سلطنت برخه وګرځول او لشکرګاه یې فوجي چوڼۍ په حیثیت مضبوط مرکز جوړ کړ. د فوج کې عرب، سلجوق، افغان او مغول شاملو، خو د پښتنو شمیر پکې تر هر چا ډیرو. محمود غزنوي د پیشقدمۍ نه وړاندې د هرات په صحرا کې یو ښار جوړ کړ چې په هاتي نګر مشهور و. په دغه وخت کې د غلام ملک ایاز د سره و او دغه زمانه کې د هندوستان مشري یو هندو راجا جیپال کوله. راجا جیپال او د محمود پلار سبکتګین یو جګړه په پیښور او جلال آباد کې په کال 986 کې هم کړې وه چې پکې جیپال شکست خوړلی و.
په کال 1001 کې د جیپال او محمود فوزونو ترمنځ په پیښور کې نښته وشوه. راجا ماتې وخوړه او گرفتار کړی شو. د مذاکراتو په نتیجه کې ترېنه ښه ډېر تاوان واخیستی شو او خوشی یې کړ. لاهور ته واپس شو او د ملامت نه یې حکومت انندپال ته حواله کړ او پخپله یې ځان اوسېزه. سلطان په 1004 کې په سوتلج واوړېد او د انندپال فوج سره مخامخ شو چې پکې هندي فوج مات شو. د انندپال ماته د ملتان نیول یې لوی مهمات و. د راجا انندپال نوسی سکپال اسلام قبول کو چې په 2008 کې د سلطان خلاف بغاوت وکړ او دا وار هم د سلطان لښکرو هندي فوج مات کړ. څه وخت وړاندې چې انندپال کشمیر ته تښتېدلی واپس راغی او د سلطان خلاف په جنگ اخته شو خو کامیاب نه شو. په 1015 کې سلطان په کشمیر حمله وکړه خو د واورو پریوتو په وجه بغیر له جنګه واپس راغی. په 1018 کې سلطان په لومبي ځل په جمنا پورې وته. د هندوانو مذهبي مقام مترا یې ونیوه او د قنوج محاصره یې وکړه. قلنجر هم قبضه کړی شو. د لوجنپال او راجا ګنډا د شکست سره د هندو شاهي راج خاتمه شوه او په 1026 کې د ګجرات په کاټیاوار ته د محمود فوجونه لاړل چې دلته د سومنات مشهور مندر و. د سومنات مندر د سخت جګړې نه پس فتح شو او د بت سر یې مات کړی شو. یاد دې وي چې دغه د سومنات مندر د ټول هندوستان د هندوانو مذهبي مرکز او مقدس ځای و او دلته چې د سومنات په دغه مندر کې کوم بت پروت و یا ورسره واړه بتانو هغه ټول د سرو زرو نه جوړ شوي وو چې د سلطان فوج په خپله قبضه کې واغستل او د نورو مالونو سره د خپل سلطنت په خزانه کې جمع کړه او اکثر مالونه د غنیمت په مال کې وویشل. په دې ټوله موده کې سلطان د فرات تر غاړې هم رسېدلی. د هندوستان اهم فوجي مرکزونه هم نړولي وو. په 1029 کې د ایران په سیمو کې په جنگ بوختو چې ناروغه شو. په 13 اپریل 1013 کې د 950 یا 1 کالو په عمر کې وفات شو. د سلطان د مرګ نه پس ابراهیم غزنوي د غزنی سلطنت بادشاه شو چې 40 کاله یې حکومت وکړ او آخر په کال 1150 کې علاؤالدین غوري د غزنویانو د سلطنت خاتمه وکړه او پښتانه د هندوستان واکداران شول چې د سلطنت پولې د خراسان نه د بنګال پورې غځېدلې وې. کله چې غزنویان د هند مالکانو نو په دغه وختونو کې امیر سوری چې د محمد زوی و د غور قبیلې مشر و. امیر سوری د محمود غزنوي سره د جګړې په دوران کې گرفتار شو او غزنی ته روان کړی شو چې په لاره کې وفات شو. د امیر سوری زوی ابو علي د غور حاکم وټاکلی شو. د غوریانو غزنویانو په تاوتریخوالي کې ورځ تر بله زیاتوالی روانو. د غوریانو په اهمو شخصیاتو کې غیاث الدین غوری، شهاب الدین غوری، علاؤالدین حسین شاه، مادین، مسعود، سیف الدین سوری، بهاءالدین، قطب الدین او شجاع الدین شاملو چې دا ټول ورونو او د غیاث الدین حسین زامنو. د غزنویانو په ضد د دې ورونو د بغاوت لړۍ روانه وه
چې دا ځان له یو اوږده تاریخي سلسله ده ولې په آخر کې غیاث الدین غوري د دې جوګه شو چې د غزنوي سلطنت په ضد خپله مرامنامه ټینګه وساتي. د غوریانو د کورنۍ د حکومت مرکزی مشران غیاث الدین حسین 1000 د زمانه ده، سلطان سیف الدین سوری 1149 عیسوی کال، علاؤالدین جهانسوز 1150، سیف الدین محمد 1161، سلطان غیاث الدین 1163 او سلطان علاؤالدین محمد 1203 او وروسته سلطان شهاب الدین غوري د ټولو حکومتونو وکړل او په هندوستان کې د پښتنو د اقتدار بنیادونه مضبوط کړل. او ملګرو دا کومه چې د غوریانو په حواله مونږ ویډیو خوره کړې وه نو په هغې کې دغه تفصیل شته چې غوریانو څنګه حکومت کړو. مونږ دا هم کوشش کوو چې د غوریانو د مخکښو کسانو لکه غیاث الدین غوري، شهاب الدین علاؤالدین غوري او شهاب الدین غوري د ژوند حالات معلوم کو او تاسو سره شریک کو. د دې نه پس چې په هندوستان باندې کومو پښتنو بادشاهتونه کړي دي نو په وار وار باندې داسې روان به یو، کال په کال به ورپسې راځو. نو امید دی چې تاسو به خپل کومک جاری ساتئ، دغه ویډیوګانې به ګورئ هم، د وړاندې ملګرو ته به هم لیږئ او زمونږ دا چینل به در سره سبسکرایب کوئ هم. کورم ودان، خوشحاله اوسئ.